دا الله رب العالمین دا اغه مقدس او خسته ورځونه چې هغه د بخښنې ورځې دي او الله دې کال کې ګرځولې دي. نو یو د وړوکي اختر ورځ ده چې هغې ته یوم الفطر وایي، او دویم د لوی اختر ورځ ده چې دې ته یوم الاضحی وایي. تاریخ د دې ورځو دا و کله چې محمد رسول الله مدینې ته هجرت وکړه. نو هغه وخت کې د جهالت زمانه کې یو دوه ورځې وې چې د خلکو به د هغې تعظیم کوو. نو محمد رسول الله علیه وسلم صحابه منع کړه چې منګه الله د دې نه بدل کې ښې ورځې راکړي دي چې دا د بخښنې ورځې دي. الله سبحانه وتعالی دې کې بخښنه کوي انسانانو ته. د وړوکي اختر ورځ کې دوه غټ عبادتونه د انسان جمع کیږي چې یو یې روژه نیولې ده، دا بدني عبادت دی، او دویم صدقة الفطر ورکی، نو دا مالی عبادت دی. او دا ورځ چې ده نو په دې کې د انسان دوه قسمه عبادتونه دا جمع شوي دي. یو عبادت چې دا مونږ منګه او تاسې وکړه، دا مې ولي د الله بندګي ده، الله ته د نزدېکت سبب دی. دویم امام ترمذي یو حدیث راوړی دی او حدیث سند صحیح دی چې جناب محمد رسول الله علیه وسلم دې ورځ باندې بم تر دې ټیم پورې روژه نیوله، او دا روژه به ماتوله علی نسیکته، نسیکه ذبیحې ته وایي، د قربانۍ غوښه باندې به ماتوله. دا هم صحیح حدیث دی، بعضې خلکو باندې پټ پاتې شوی دی. اشرف علي تنوي صاحب د غلطو مسایلو کې دا مې یوه غلطه مسله لیکلې ده چې بعضې خلک وایي چې د قربانۍ په غوښه باندې به ته روژه ماته کړي. وایي دا غلطه خبره ده، غلطه نه ده، دا زموږ د پیغمبر سنت دی. نو چونکې دې ورځ کې مې یو قسم له روژه، مونځ، عبادت او قرباني دا ټوله جمع شوې ده، نو الله د خیر ورځ ګرځولې ده. او دومره د خیر ورځ ده چې د قربانۍ دا وینه چې ځمکې ته لا نه رسېدلي، الله سبحانه وتعالی بنده ته د ده ګناهونه بخي. نو الله دې زمونږ قربانیان هم داسې وګرځوي، الله دې موږ کې اخلاص هم پیدا کړي، او الله رب العالمین دې زمونږ د عبادت، الله دې د نیکانو خلکو عبادتونو کې حساب کړي او الله دې مقبول وګرځوي. زما ورونو د دې ورځو خصوصیتونه خاص کر د دې ورځې یو خدا دی چې امام بخاری باب ذکر کوي التبکیر یوم العید الى الجبانه یا الى المصلى. سنت طریقه د رسول الله علیه وسلم دا وه چې سحر وختي به دا عیدګاه ته د مونځ علته صحابه به ورپسې او وختي به ته. نو زمونږ او تاسې دې عمل کې لږ کمزوري و، باید چې مونږ او تاسې د ځان اصلاح وکړو. آینده کې الله عمر راکړي د عبادتونو د اختر ورځې، نو چې موږ په دې سنت د محمد رسول الله باندې عمل وکړو. دویمه طریقه سنت د نبی علیه السلام دې ورځ کې دا و تکبیر. کله چې به راروانو صحابه، عبدالله ابن عمر دی، نور صحابه دي، امام بخاری دا روایت راوړي دي، نو دی به تکبیرونه ویلي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او بیا علماء دي کې څه جزم نشته چې ته به خاص دا وی او نور به نه وی. عبدالله ابن عمر به دا ویلي الله اکبر الله الاکبر الله اکبر کبیره. بعض صحابهونه دا نقل دي الله اکبر کبیره وسبحان الله کثیره والحمد لله بکرة واصیلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. هر هغه کلمه چې د الله لوی او تکبیر ته معلومیږي. ورسره د دې ورځې سنت دا دی چې انسان سار کې غسل وکړي او پاکې کپړې واچوي، که نه وي دا به ډېر ښه، که نه دا نورې به واچوي، صفا کړي به، خوشبویي به ولګوي.
ځکه دا د مسلمانانو یوم الزینا، یوم الجمال، یوم التجمل، د ښایست ورځ ده. نو باید چې خپل مسلمان خپل د پیغمبر طریقه باندې دی کې وچلیږي. دا سنت طریقه ده دې ورځ کې چې په کومه لار باندې راغلی لار بدل که امکان و. او د دې علما ډېر وجې ذکر کوي. یو وجه دا ده چې دا هره لار به تاله ګواهي وکړي، او که دا یو وجه هم نشي نو موږ ته محمد رسول الله علیه وسلم د هغې عمل دی چې خالف الطریق، لار به یې بدله کړه او موږ به د الله د نبي اتباع کوو. اگر که موږ د هغې فکنه او حقیقت باندې نه پوهېږو چې دې کې کومه فایده ده او کومه نه ده پکې. ورسره ورونو د دې ورځې باره کې د الله نبی علیه السلام وایي چې دا ایام اکل و شرب نه، دا د خوراکونو ورځې دي، دا د مزو ورځې دي. نو دې کې به داسې نه کوو لکه کال کې مړی شوی دی او موږ په دې ورځ ټول روان یو، یاره د پلاني تره مړ دی او پلار یې مړ دی او دا ورته اوس راجمع کړو، د خوشحالۍ ورځ یې پې موږ په غم وګرځو. ان هذه ایام اکل و شرب، دا د خوراکونو او د څکلو ورځې دي. دې ورځو کې موږ او تاسې لهو لعب کې ځان مصروف نه کړو. بعضې خلک یې هغې اخترونو کې جوارانو له زور ورکړی، الله دې ته امت مسلمه وساتي. بعضې خلک داسې چې هغې په دې پسې شوي دي چې چېرته لهو لعب یې هغې ورپسې سورة انعام کې وذر الذین، الله وایي هغه خلک پرېږده اتخذوا دینهم لهوا ولعبا. هلته یو معنی علما کوي چې د اخترونو کې دا لهو لعب کوي او بې فایدې کارونه کوي، دا خلک پرېږدئ. نو تاسې الحمدلله یو خو ټول اکثر پلاران یې وایي، مشران یې وایي. نو د دې لهو لعبو چې موږ څونه سوچ کوو، نو یو دی بچو له دا د ډزو مزو دا شیونه مه اخلئ. دوکانداران دی الله نه ویریږي، بل شی دی والي الله به ولم کې مزدوري ورکړي. مسلمانانو باندې د عبادتونو ورځي، د قربانیانو ورځي، د تکبیرونو ورځي، هغه پې خلک ټول ګډوډ کړي. او لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کې به بل هم ضرر نه ورکوي او تاله به هم څوک ضرر نه ورکوي. بوډاګان د دې ډزو نه په ضرر کې، ماشومان ته ضرر کې، ځوانان ته ضرر کې، یو ذهني سرګردي جوړه شوې ده. باید چې موږ او تاسې د دې نه پرهیز وکړو. ورسره زما ورونو لوی عمل د دې ورځې چې هغه سنت طریقه دا ده چې دا د وړوکي اختر لمونځ دا د لږ وروسته وشي او دا د لوی اختر لمونځ دا د لږ وختي وشي. امام ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې یو ځای کې د دې وجه لیکلې ده، هغه دا ده چې د وړوکي اختر په ورځ دا عبادت دی، وروسته بل عبادت نشته دی. نو دا لږ وروسته که یو به د الله تکبیرونه ډېر وبې، لوی به ډېره بیان کې، او دویمه فایده به دا چې که چا صدقة الفطر نه وي ورکړي نو هغه به ادا کړي. نو جمع به د خیرونو وشي، ډېر خیر به راجمع کې. او په دې ورځ باندې وروسته ډېر قیمتي عبادت دی چې هغې ته ویلی کېږي قرباني کوله. نو باید دا دی چې دې ورځ باندې سنت طریقه دا ده چې مونځ وختي وشي او اولنې سړی په دې باندې چې کوشش کوي چې ځان ورسوي، عبثو کې ځان مصروف نه کړي او قربانۍ باندې دغه وکړي، دا شروع وکړي. دا قرباني چې دا دومره لوی فضیلت لري، تاسې به اورېدلي چې الله سبحانه وتعالی د انسان ګناهونه په دې باندې معاف کوي. غټو ګناهونو به توبه وباسي، واړه دی الله په دې باندې معاف کوي. او که د الله رحم ته وګورو نو الله ډېر مهربانه ذات دی انشاءالله، چې انسان الله ته رجوع وکړي نو الله سبحانه وتعالی په هغې باندې احسان کوي. زما ورونو زما او ستاسې دین دا قربانیانې کول چې موږ نن یا ګډ راړتلی او یا اوښ راړتلی او یا غوا راړتلي او یا غویي او یا بیزۍ او یا بلي او یا بلي، دا موږ له یو درس راکوي. درس دا دی زمونږ دین دا د قربانۍ دین دی. قرباني ځان له دې ته نه وایي چې ته پیسې راواله او په هغې باندې مال واله، دا یو نوعه د قربانۍ ده. دا قرباني د پخوا نه را روانه ده. الله سورة المائده کې چې د آدم علیه السلام د بچو واقعه ذکر کوي نو الله وایي اذ قربا قربانا، داسې اسباب مستعمل کړو دواړو چې الله رب العالمین ته ځان نږدې کړي. خو چونکې یو کې اخلاص و بل کې اخلاص نه نو فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الله د یو نه قبوله کړه او د بل نه قبوله نه کړه. دا موږ له درس راکوي چې که د چا قربانۍ کې اخلاص نه وي، یا یې د غوښو نیتي چې ګاونډیانو کره به غوښې او ما کره به نه وي، یا دا دی چې خلک به راته وایي چې د قرباني ونه کړه،
نو تلکا لحم شاتن دا د ګډ غوښې دي د ثوابونو تمه د انسان نه کوي ځکه نیت چې دی د ټول اعمال الله سبحانه وتعالی د نیت پورې تړلي دي او دا نیت علما وایي داسې یو شی دی لکه د کرې قطبین چې څنګه دي چې دې له حرکت ورکوي او تا وایي او دا نیت یو داسې یو څیز دی لکه یو موږی دی په هغې پورې تا یو اس تړلی دی دا یې کنټرول کړی دی که دا موږی راوخیږي اس بیا ته نشي کنټرولولی نیت به موږ خالص د دې دپاره کوو چې ای رب العالمین نه موږ د دونه غوښو وس لرو چې موږ یې وکړو ای رب العالمین نه موږ دونه د غوښو مینه کوونکي یو رب العالمین خو الله ستا د پیغمبر سیدنا ابراهیم خلیل الرحمن یو سنت دی چې زمونږ محمد رسول الله علیه وسلم په هغې عمل کړی دی او زمونږ حجاج ورونه د مو شکر کوي الله دا قرباني کوو د دې دپاره الله چې تا ته نږدې شو اللهم انا نسألك التقرب بضحايانا اليك الله دې قربانو باندې الله من تا ته ورنږدې کړي رب العالمین یا الله زمونږ نور اعمال نشته یا الله عملونه ډېر کمزوري دي رب العالمین الله زمونږ د خلو کنټرول نشته د غوږونو نشته دی معاملې ډېر بې سوره دي وجئنا ببضاعة مزجاد الله څه کمزوري بندگی الله تا ته پیش کوو رب العالمین اللهم لا ترد عن بابك خائبين الله تاوانین من واپس نکي الله چې مال لاړ شي قرباني وشي والله ستا در کې قبول نشي الله داسې من ومګرځي بابا ابراهیم علیه السلام داغه قربانی قرآن ذکر کړی دا الله ته وایي ابراهیم بچی حلال کا دا ډېره غټه قربانی ده ابراهیم سوچ کوي دا څنګه خوب دی سباله بے خوبینی بچے حلال کا اسماعیل بل سباله بے خوبینی بچے حلال کا اسماعیل ابراهیم درې ورځې سوچ کوي دې ورځو ته ایام الترویه وایي ترویه ابراهیم سوچ کړی دا څنګه خوبینم زه راغی اسماعیل ته وایي ای بچیا رب العالمین را ته وایي چې دا بچی دې حلال کا یا زویه ما ذاته را ته ماله څه مشوره راکې ستا سره یې د بچی د الله ډېر احسان دی زما ورونو که دا قرباني په ما راشي یا بل باندې یا یو ډېر نیک باندې چې ته به هر کال نه ژوند کې خیر دی لسم کال باندې ته به یو بچی حلالې مسله به ډېره مشکله وي او بچی دې ته چېرته غاړه ږدي لیکن یو اسماعیل ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ای داجي چې الله څنګه حکم کړی دی ګوره تاخیر به پکې نه کې انشاءالله ما به صبرناک ویني محدثین امام قرطبي یو روایت راوړی دی ورته ویل زما به دوه خبرې واورې پلاره یو دا دی چې زما مور په دې باندې خبر نه کې لکه د ابراهیم بچی نه همدقه اسماعیل دی لوبغاړی شوی دی فلما بلغ معه السعیه زما مور خبر نه کې داسې نه چې جزې پزې ونه کړي او دویم ورته وایي ای پلاره ته خو په ما باندې قرباني کې خو چاړه سمه تېره کا داسې نه چې چاړه پڅوي او تی په ما راکاږي او د الله حکم کې تاخیر را نشي یا ابت افعل ما تؤمر الله د اسماعیل په غوښو څه کول الله د ابراهیم په عمل باندې څه کول چې بچی حلال کی خو الله د ابراهیم اخلاص کته چې ابراهیم کې څونه اخلاص دی من تم الله وی سورة الحج کې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ویني پزمکه توی شي غوښې تاسې وخورئ د الله ته نه رسیږي ولکن یناله التقوی منکم الله ته اخلاص رسیږي فلما اسلم وتله للجبین اسماعیل په اړخ باندې راوغورځو اواز متوکو ابراهیم یقینا چې تا د خوب تعبیر څه که رښتینی دی جناب محمد رسول الله علیه وسلم دا د اسماعیل قربانی په دغه طریقه جناب محمد رسول الله بکوله زمنګ دین د قربانو دین دی زما ورونو زمنګ دا دین چې نن ما او تا ته را رسېدلی دی او د مور په غېږ کې پراتی وو او موږ ته په غوږ کې د لا اله الا الله د کلمې او د الله اکبر اذان کیږي دا په قربانو را رسېدلی دی هغه صحابه انس وایي رضی الله تعالی عنہ زما ورور تر
کله چې مقام احد کې د الله د پاره قرباني ورکړه نو چې کله مازیګر ټیم شو مسلمانان شهیدان جدا شو د کافرو جدا شو یو د غوښو ټوکړه پک پرته وه هیڅ چا نه پیژاندله چې دا څوک ده خور یې راله د ګوتو په بندونه یې وپیژاندله چې دا زما د ورور د لاس بندونه دي ښه وای موږ به ویلې چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه دا خلک دی هغه دا قربانی دین دی حرام ابن ملحان دی دا الله د دین لپاره قربانی ورکوي دعوت ورکوي کافر ته د شا د طرفه په نیزه باندې وایي مخامخ ته نیزه راوباسي د وینو چړقار پرې راوځي او ګریوان او بدن یې ټول سور کېږي حرام ابن ملحان وایي فزتو والله ورب الكعبه زما د خانه کعبې پر رب قسم چې زه اوس کامیاب شوم زما قرباني ورسېدله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قربانی به وکي نفس به ورکي الله له مال به الله له ورکي الله به جنت دله درکي مصعب بن عمیر هغه نوجوان چې په مدینه منوره کې د مصعب بن عمیر غوندې لباس چا نه دی چلی مقام احد کې مصعب بن عمیر شهید کیږي صحابه رال یا رسول الله د مدینې نوجوان مصعب بن عمیر شهید شوی دی کفن نشته دی که سر پټ کو خپې ښکاري او که خپې پټې کو سر یې ښکاري څه وکړو داسې یو عجیب قرباني ورکړې ده د الله نبي ورته وایي غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الاسخر سر ولا پټ کوي په خیر د خپو باندې ولا سرګړی واچوئ حمزه رضی الله عنه سید الشهداء حمزه د محمد رسول الله رضاعي ورورم او کاکایم حمزه د الله بارکه داسې قرباني ورکړه چې د مقام احد په ګټو باندې د حمزه د وینو رنګ د ډېر وخت پورې پروت و تاریخ لیکي زمونږ دین زما ورونو دا د قربانۍ دین دی هغه صحابه چې د دنیا ګوټ ګوټ ته دا دین رسولی و ایران ته راغلي و پنجګور دا 5 صحابه دي دلته پراته دي عبدالرحمن ابن سموره ابو داود کې روایت دی لما وقف بکابل کابل ته راورسې دعوت یې شروع که سنان ابن سلمه دا المحبق بلاریزي لیکلي دي میټۍ اصحاب بابا کې چې پروت دی دا وایي ډېر ملګري دلته شهیدان کړه زما ورونو اسلام 2 قسمه قربانیانې د خلکو نه غواړي مالی قرباني هم ترې غواړي بدني قرباني هم ترې غواړي الله دې موږ دې میدان کې ټینګ کړي ډېر ګران میدان دی ډېر ګران ایو عالم وایي چې کله لا اله الا الله ووایم دا بدن مې ولړزېږي کې بینم مشکلات لا اله چې زه د لا اله الا الله دا مشکلات وینم زما زړه درزا وکړي چې دا به څه کېږي مومن به جیلم ورکی دیلا مومن به اینم ورکی مومن به بچیم قربانی کئی مومن به اولادم قربانی کئی مومن به خزم کنده کئی بچی بم یتیمانان کئی خود الله دا پاره به دا قربانی مومن پیش کئی دا وعده دا لوز الله دا مومن ناغسته ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه لسو تاکیداتو باندې الله دې آیات کې ذکر کړی دي دا قربانی یو قسم د قربانی نه د زما ورونو باید چې موږ د نفس سره قربانی وکړو د شیطان سره مقابله وکړو قربانی وکړو د الله دپاره په دې خپل بدن قربانی وکړو په دې مال باندې قربانی وکړو اخلاص ځان کې پیدا کړو الله دې دا صفت ما کې راولي او تاسو کې دې راولي زما ورونو دا قربانی چې ده کومو مالونو باندې چې کېږي وخاندي وکسانم پکې شي شریکېدی صحیح روایت کې لسم راغلی لسم پکې شي شریکېدلی غوا شوه د دې جنس کې دا میخ هم داخله ده ابن منذر اجماع ذکر کړی ده علي رضی الله عنه مصنف فردوس کې دي چې دا دواړه په یو جم کې شتلې وي صحابه وسارم دې کې شته محله کې ابن حزم اجماع په دې باندې راوړی ده چې که چا په دې هر یو قرباني وکړه دا صحیح کېږي ګډه او دغه باندې ده بیزو باندې دې باندې قرباني شوې ده کم خلک چې هغه په علالکه باندې پوهېږي صحیح طریقه عاقلي بالغي
بسم الله ویلی قبله ته مخ کی او کدا دعا او ته وین صلاتي و نسكي و محیاي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بسم الله الله اکبر یا الله اکبر. نو دام ډیره ښه ده. سنت طریقه دی کې دا ده د څاروي مخ کې به چاړه نه تیره کوئ. صحابي تیره کوله د الله نبي ته ویل څه کې په دوه درې مرګونو باندې وجنې نو باید د مخ کې نه چاړه تیری او ټول را جمع شي او اخلاصي دعا وکړي چې رب العالمین دا عمل زمونږ نه قبول کړي. او بیا چې چا نیت خراب وي هغه پټ شی دی او بس الله ولا دا هر سړي له جدا جدا خپل نیت باندې اجر ورکوي. و انما لكل امرئ ما نوى. دا غلطه خبره ده چې د یو په نیت باندې بل دغه کیږي. بیا د قربانۍ کې دامي و سنت طریقه ده د الله نبی خپل د وخي د غوا په دی او د ګډ په دی پتون څټ باندې خپای خو ولال کړي وو. نو دغه علما وې دام لیکي چې سړی به څنګه کوي چې یو دوه کسان دی او دغه پیړو و چې یو نخپلم په کې لګلا سوال غواړي کچیرته څوک په قصاب باندې لاله کی. نو علي رضی الله عنه ته محمد رسول الله ویلو چې قصاب مزدوری به سرمن کې نه ورکه. نور دا سرمن دا تصدق هم په شي کوله خپل هم شي مستعمله ولا خو خرڅه بینه من باجل د وصیته فلا وصیت له. بیا د انسان قربانای ته د ضرر رسیږي. دا غوخه چې دی الله له سورته حج کې تقسیم ذکر کړی چې فکلوا منها خپل امتی اخرى واطعموا القانع والمعتر. کم خلک چې هغه سوال کوونکي دي غولې ورکي غریبانانو له چې نه کوي دوستان دي خپلوان دي غولتي سیو کپ دی باندې. دا خبره لګي به سور به دلیل دي د علمګری لیکلي دي چې دا به ته به تله کې دي او دا خپل به یو طرف ته جدا کې او د سرغه به جدا وتړي او لري به جدا وتلي. تاسو به دې خبرې دي تسامح د یو بل سوکي کې یو پټه یو لړیر لاړو بل کم لړ دا دونه خبره نه ده او د ټولو سړيره ضروري خبره غدا ده چې د الله نه بدا دعا کوي چې الله د عمل زمنګ نه قبول کړي. ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړي خو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله ته زمنګ قبول کړي. محمد رسول الله قربانی کوي الله ته زمانه قبول کړي. یا الله هغه مسلمانان چې قربانی نه دا کړي رب العالمین او تعالی وحدانیت منی او زما رسالت منی او بلاغ او تبلیغ منی الله دا غونه قبول کړي. الله دې دا عمل زمونږ استاد نه قبول کړي او الله دې موږ له توفیق دې راکړي. سنت طریقه به دې کې سلفونه چې نقل لاغه ده چې دال پاس ثابت دي اختر پورز تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال یا تقبل الله منك. یو سړی د سیده چې تو سام ملاو شي غاړو سم ملاوي خیر د معانقه غاړه ورکول څه خبرنده خدا چې یو پلار او زید یو کور نه راوځي او دوه ورونه راوځي او چرته کال کې یو بل تسنو یو دلته په ادګه کې یو بل ته اعلان دی وزینو دا کار خنه دي علما دې ته بدعت ویلي دي. الله دې زمونږ استاد اعمال افعال اقوال زندگی حالات زمون ژوندونه مرګونه ټول دې الله د خپل نبی په طریقه باندې کې والله دې زمونږ په میزان د حسناتو کې واچي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر كبيرا وسبحان الله كثيرا والحمد لله بكرة واصيلا. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله صلى الله عليه وسلم.